د انسانیت لوی ټوپ زموږ د ویډیوګانو هغه سلسله ده چې پکې مونږ وار په وار انسان د سپوږمۍ ته تک د سفر ټول معلومات وړاندې کوي. نن زموږ د ویډیو اولنۍ برخه ده. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې موجودې ټولې معلوماتي ویډیوګانې ساینسي ویډیوګانې په خپله وګورئ او ملګرو سره یې شریکې کړئ. سپوږمۍ ته د انسان د تګ خبر تر ټولو لوی حیرانونکی خبر و. خو نن هم په امریکا، اروپا، استرالیا او د نړۍ په ډیرو ځایونو کې خلک دغه سفر یوه ډرامه بولي او د ناسا اپالو میشن بې د څه دلیل او بې مراوته رد کوي. خو دا حقیقت په خپل ځای دی چې انسان سپوږمۍ ته تللی هم دی او واپس ترې ژوندی راستون شوی هم دی. په کال 1961 کې چاته هم دا نه وه معلومه چې انسان د سپوږمۍ تللو کوم خوب ویني هغه دومره ښکلی هم دی څومره چې ښکاري. ناسا په اول وار کال 1958 تر 1963 د مرکري پراجکټ په نوم خپل هڅې پیل کړې چې په هغه وخت 28 کروړه ډالره خرڅ راغلی او 200 ساینسپوهانو سخت محنت کړی. دغه پراجکټ کې 10 بېله انسانه میشنونه خلا ته واستول شول او 6 انساني میشنونه خلا ته ولېږل شول. انسان خلا ته د لیږلو پس د ناسا هدف دا و چې د ځمکې سره تر ټولو نږدې استوګنځی پیدا کړي. په دا لړ کې ناسا په کال 1961 کې د اپالو په نوم میشن پیل کړو او په کال 1966 کې د سرویر په نوم میشن لانچ کړو. سرویر میشن ټول 2 سفرونه لرل چې له کال 66 نه تر 68 راهیسې د سپوږمۍ په بېلابېلو ځایونو خلایي ګاډي کوز کړه او دا جایزه یې واخیسته چې کوم ځایونه به د انسان د کوزېدو دپاره ښه وي. دغه خلایي ګاډي نن هم په سپوږمۍ باندې هغسې ارومرو موجود دي. 6 کاله د کال 1961 او د 68 په منځ کې اپالو میشن سخت کړاو د محنت وروستو ساینسپوهان د اپالو 1 یعنې د اپالو اولني میشن لپاره په اعتماد شول. په 19 جنوري کال 1968 کې د اپالو اول تمرین و چې د کار ډله کې 3 کسان ګریسیم، ریډ وایټ او راجر د راکټ دننه حصې ته وردننه شول او په ازمایش کې لګیا و چې په راکټ کې اور ولګېد. ډېرو کوښښونو سره هم هغوی ونه ژغورل شول او وسوځېدل، مړه شول. د 3 ډېر تجربه لرونکو خلبازانو په مرګ ناسا سخته خفه شوه او ډېره بې حوصلې شوه. تر 2 کالو پورې ناسا دغه پراجکټ ته بیا ګوتې ور نه وړې او دغه وخت په اپالو 4، 5، 6 باندې تحقیقاتو او څېړنو کې تیر کړو او نیمګړتیاوې ترې لرې کړې. په 21 اکتوبر کال 1968 کې اپالو 1 میشن د ځمکې له مداره ووته او 11 ورځې خلا کې د ځمکې په مدار کې وګرځېد او واپس روغ رحمت راستون شو. د اپالو 1 میشن برخه خلایي مسافران ډان ایسلی، سیکرا او کنینګم وو. دغه بریا ساینسپوهان ډېر خوشحاله کړ. د سپوږمۍ د لمس تنده لا هم سیوا شو. کال 1968 کې ناسا د اپالو 8 میشن پیل کړو او اول ځل چې 3 خلایي مسافر ویلیام جورمین او لوول د ځمکې له مداره سپوږمۍ مدار ته ګډ. دغه وخت په سپوږمۍ کوزېدونکي کپسول لا نه و تیار شوی. فقط اپالو 8 د سپوږمۍ په مدار کې چکر وروسته بېرته راستون شو. په مارچ 1969 کې اپالو 9 تر خلا لاړو او د رابطې سیستم کتنه یې وکړه او بیا یې مخ را وګرځاوه. په دغه کال مۍ میاشت کې اپالو 10 د سپوږمۍ په سفر لاړو او 14 کیلومتره له نږدې د سپوږمۍ سطحه وڅاره او د ښکته کېدو دپاره یې ځای ښخ کړو. دغه وخت د اپالو 10 میشن خلبازانو یوګین، تامسن او جان ینګ د سپوږمۍ د تیارې برخې سفر هم وکړو چېرته چې لمر نه مخامخ کیږي او هلته هم په راکټ کې لاړل او دغه 3 ستورمزلي د جهان تر ټولو لوی سفر کوونکي انسانان دي. په 14 جولای کال 1969 کې آخر هم ناسا خپل مشهوره او کامیابه میشن اپالو 11 پیل کړو او سپوږمۍ ته یې واستو. دغه میشن کې 3 ستورمزلي نیل آرمسټرانګ، بز ایلډرن او مایکل کولن برخوال وو. دغه راکټ په 2 برخو کې ویشل شوی و. یوه حصه یې نوم یې کولمبیا او د دویمې حصې نوم ایګل ایښودل شوی و. کولمبیا هغه حصه وه چې د سپوږمۍ ګرده په مدار کې تاوېده او ایګل هغه برخه وه چې راکټ یې د سپوږمۍ په سطحه کوزه و. مایکل کولن په مدار کې و او نیل آرمسټرانګ او بز ایلډن په سپوږمۍ په سطحه کوز شول. هغوی ته هغه وخت معلومه شوه چې په ایګل کې د الوت لپاره فقط د 15 ثانیو ایندن یا د سوانګ مواد موجود دي. لا نورې هم تخنیکي ستونزې چې ورسره
نیل ارمسټرانګ او بز ایلډرن په حوصله‌مند ذهنه مقابله وکړه. د سپوږمۍ په سطح له کوزېدو وروسته بز ایلډرن خپلې مذهبي کلمې وویلې. نیل ارمسټرانګ د ایګل دروازه خلاصه کړه او دا تاریخي جمله یې وویله چې د انسان دا وړوکی قدم د انسانیت ډیر غټ ټوپ دی. دغه منظر دغه وخت په دنیا کې لکاو کسانو په ټلویزیون کتل. تر 2 ساعتو زیات دواړه ستورمزلي په سپوږمۍ کې وګرځېدل، عکسونه یې واخیستل او د هیواد بیرغونه یې ولګول. کاڼي یې راټول کړل او د خاورو نمونې یې راغونډې کړې. د دې نه پس نیل ارمسټرانګ او بز ایلډرن واپس راکټ ته راغلل او 2 ساعته خوب یې وکړو. بیا د واپس تګ لپاره تیاری شروع کړو. ورته معلومه شوه چې انجن د سټارټ کولو دپاره بریکر مات شوی دی او هغه سرکټ کار نه کوي. نیل ارمسټرانګ د بالپین په مدد سره سرکټ بیا ورغو او خپل ځان او بز ایلډرن یې د تل لپاره د سپوږمۍ د قید نه بچ کړل. نیل ارمسټرانګ د امریکا بیرغ سره خپل اټوګراف او یو پیغام د سپوږمۍ په سطح پرېښودو. هغه پیغام دا و چې موږ د ځمکې خلک د ځمکې سیارې انسانان چې اول وار مو د سپوږمۍ په ځمکه قدم کېښودو جولای 1969 عیسوي. موږ ټولو ته د امن پیغام راوړی. انجن والوتو، د کولمبیا راکټ سره ونښتو، د سپوږمۍ له مداره ځمکې اړخ ته سفر پیل کړو. په کولمبیا ټیناس مایکل کولن سره یو ځای شول او 24 جولای 1969 دغه اتلان د ځمکې مدار ته راګډ شول او راورسېدل. 3 واړه سمدستي له خلکو بیل کړی شول او 3 اونۍ تنها وساتل شول چې که چېرته د سپوږمۍ په سطح کوم جراثیم بیکټیریا له ځانه سره نه دي راوړي. 3 اونۍ پس چې واپس کړل شول نو دنیا یې هرکلی وکړو. هغوی ته د امریکا ولسمشر ډوډۍ وکړه او د ټولې نړۍ مشرانو ورته د نیکو هیلو پیرزونو پیغامونه ورولېږل. او بیا په 2م ځل په 14 نومبر 1969 کې اپالو 12 د سپوږمۍ په طرف لاړو. پیټي کورناک، ایلین بن او ګورډن جوهن 3 واړه خلبازان په خپل سفر کې په 2م ځل انسان په سپوږمۍ قدم کېښوده. د سپوږمۍ سطحې څخه د خاورو د نمونو راغونډولو سره سره هغوی د سرویر میشن خلایي ګاډي هم وموندل چې په کال 1968 کې سپوږمۍ ته تللی و. د دغه ګاډي ځینې حصې له ځانه سره راوړي چې تجربه پرې وکړي او له څېړنو ساینسپوهان ګوته په خوله شول. کله یې ولیدل چې د سرویر ګاډۍ په برخو د ځمکې څخه تللې ځینې بیکټیریا اوس هم ژوندی دي او د سپوږمۍ په سخت لمر کې او بیا په سخت ساړه کې هم نه دي مړې شوي. که د سپوږمۍ په هکله زموږ معلومات کتل غواړئ نو دلته کلیک وکړئ او که چېرته غواړئ چې د مشهور ساینسپوه آیزک نیوټن د ژوند او سیاسي زیار په هکله معلومات وګورئ نو دلته کلیک وکړئ او دلته کتلی شئ د مریخ په هکله زموږ ویډیو.